دویم سبب چې د قیامت په ورځ به انسان ته د حوض کوثر اوبه میلاویږي هغه دا دی چې کوم خلکو باندې مسلمانانو باندې ظالمان حاکمان راغلي او په هغوی صبر وکړه خو د قیامت په ورځ به الله رب العالمین حوض کوثر نه اوبه ورکړي او دا حدیث دی په روایت عبدالله بن زید رضی الله عنه دا وایي ورځ نبی صلی الله علیه وسلم انصارو ته ویلي چې زما ملګرو انکم ستلقون بعدی اسرا وایي په تاسو باندې به زمانه وروسته داسې حاکمان ظالمان حاکمان به په تاسو باندې راشي چې په تاسو به نور غوره کوي په تاسو به ظلمونه کوي وایي فاصبروا حتى تلقوني على الحوض وایي تاسو په دغه حاکمانو په ظلم باندې صبر وکړئ تر هغې پورې چې تاسو ما سره په حوض کوثر باندې میلاو شئ وایي تر هغې پورې صبر وکړئ په دې باندې نو حاکم به ظالمي ظلم به کوي د هغې په خلاف به موږ اسلحه نه راوچتو د هغې په خلاف به تبلیغات نه کوو ظالم چې ظلم کوي په هغې به ته صبر کوي موږ به صبر کوو الله به پې اجر راکوي خروج علی الحکام په حاکمانو باندې خروج او خارجیت تا به موږ نه کوو د دې نه موږ ځان ساتو لکه نن وګوره په جومات کې به هم خلاصېږه په لاره کوڅه کې به هم خلاصېږه په دوکان کې به هم خلاصېږه په اسپتال کې به هم خلاصېږه قسم په الله چې دا د اسلامي طریقه نه ده او نن موږ اسلام دا موږ ته وایي چېرې تاسو جومات والوځوئ یا لاره والوځوئ یا تاسو اسپتالونه والوځوئ دا اسلامي طریقه نه ده نبی صلی الله علیه وسلم انصارو ته ویلي چې ظالمان حاکمان به راځي د هغې په ظلم به تاسو صبر کوئ تر هغې پورې چې تاسو ما سره په حوض باندې میلاو شئ درېیم سبب چې د قیامت په ورځ به انسان ته د حوض کوثر اوبه میلاویږي هغه په روایت د کعب بن عجره رضی الله عنه کې راغلي چې د قیامت په ورځ به حوض کوثر نه هغه انسانان اوبه څکي چې د ظالم مدد یې نه کوي بلکې د مظلوم مدد وکړي نو کوم انسان چې د ظالم مدد نه کوي د قیامت په ورځ به الله رب العالمین د نبی صلی الله علیه وسلم په لاس باندې ته د حوض کوثر اوبه میلاو کړي او څلورم سبب چې د قیامت په ورځ باندې انسان ته د حوض کوثر اوبه میلاویږي هغه دا دی چې انسان د خپل ژوند زندگی قرآن او حدیث له ورکړي نو داسې انسان ته به د حوض کوثر اوبه میلاویږي منا همیش چې پیدا شوی دی قرآن په لاس کې دی او چې کله وفات کېږي هم قرآن په لاس کې دی د دې دعوتونه یې کړي دي د دې درسونه یې کړي دي په دې باندې عمل کړی دی دعوتونه یې کړي دي د دې نو داسې انسان به د حوض کوثر نه اوبه څکي ځکه الکوثر ویلې کېږي خیر کثیر ډېر خیر ته او خیر کثیر دا دی چې انسان په دنیا کې د قرآن او حدیث د لاندې زندگی تېره کړي او د قیامت په ورځ نبی صلی الله علیه وسلم د حوض کوثر جام ورکړي نو دا خیر کثیر ډېر خیردار دی